د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد پر کړنو د یو شمېر افغانانو نیوکې پورته شوي او هغه د سولې راوستو په برخه کې په ناغېړۍ او طالبانو سره په جوړجاړي تورنوي. نوموړی له تېرو 4 کلونو راهیسې د افغان سولې په برخه کې د امریکا ځانګړي استازي په توګه دنده مخته وړي چې د متحده ایالاتو او وسلوالو طالبانو ترمنځ قرارداد هم د هغه د مذاکراتو څخه وروسته لاسلیک شو. د ولسمشر غني ستر فرهنګي سلاکار شاه حسین مرتضوي د خلیلزاد ماموریت ناکام ګڼي او د دوحې قرارداد پر لغوه کولو ټینګار کوي. هغه وایي د خلیلزاد له لوري لاسلیک شوی د دوحې قرارداد لغوه کول طالبانو ته ورکړل شوي سیاست مشروعیت ختمولی شي. د امریکا متحده ایالاتونو او وسلوالو طالبانو له لوري قرارداد د 2020 میلادي کال د فبرورۍ په 29 لاسلیک شو چې د هغه پر بنسټ باید طالبانو اوربند او سولې ته حاضر شوي وای. خو اوس مهال طالب جګړه مارو بریدونه زیات کړي او هر ورځ لسګونه افغانان شهیدان کیږي او سلګونه زره کسان بې ځایه شوي دي. د چارو یو شمېر کارپوهان وایي د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد طالبانو ته په سیاسي مشروعیت ورکولو د افغان ملت سره ستر خیانت وکړ او دا مهال د ټولو جګړو او وینو تویدنو اصلي عامل هم هغه دی. دوی زیاتوي چې افغان حکومت باید په رسمي توګه له امریکا څخه وغواړي چې د خلیلزاد پر ځای بل وړ کس وګماري او هغه ته د تروریستانو ته د مشروعیت ورکولو لپاره سخته سزا ورکړي. زلمي خلیلزاد د افغانستان دولت سره هغه د دروغ وعدې کړې وې چې طالبان به آتش کم یا اور کم کوي. د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت د خپل ښه نیت نه د طالبانو 15,000 بندیان خوشي کړل خو طالبانو برعکس په افغانستان کې جنگ تود کړ، په ولایتونو او ولسوالیو حملې وکړې چې نتیجه یې د افغانانو وژنه، د افغانانو بې کوره کېدل او ویجاړېدل شو. د دغه ویجاړۍ او رانۍ ټوله پړه او ملامتیا خلیلزاد ته ګرځي ځکه چې زلمي خلیلزاد د افغانستان دولت سره د دروغ وعدې کړې وې چې طالبانو په هیڅ کله جفا ونه کړه. چې امریکایانو د خلیلزاد په خوا باندې د پاکستان سره مکمل خپله خبره خلاصه کړي او د افغانستان طالبانو ته سپارل خبرې ورڅخه خلاصه کړي او د افغانستان دغه نظام چې دی او د نظام کوم بنسټ چې ایښودلی شوی دی د دې د منځ د وړلو په خاطر باندې امریکا په دې کې د خلیلزاد په دغه وساطت باندې مکمله مستقیمه دخیلي. کلب د چارو یو شمېر نورو کارپوهانو په باور د خلیلزاد د هڅو پایلو ته افغانان خوشبین ول چې جګړه به کمه شي، خو د دوحې قرارداد لاسلیک کېدا سره د افغانستان حالات لا کړکېچن او خراب شو. د خلیلزاد د یو اړخیز تړون له امله زموږ په افغانستان کې زموږ بې ګناه خلک وژل کېږي، زموږ ښارونه سوځول کېږي او طالبان درګرده لګیا دي د القاعده او نورو تروریستي ډلو سره بیا خپلې اړیکې تازه کوي. نو موږ د امریکا د حکومت او د شته افغان حکومت څخه غواړو چې د دغه کسیب او فاسد شخص چې عبارت له خلیلزاد څخه دی د په وړاندې عکس العمل وښیي او دا د دغه پروسې څخه د باندې وبږي. په شته وخت کې په افغانستان کې د ټولو مرګونو لامل، د هر افغان د مرګ د وژنې لامل همدغه کسیب او تعصبګره څېره خلیلزاد دی. په ټولنیزو رسنیو کې هم ګڼ شمېر افغانانو د امریکا د حکومت څخه د یو کمپاین پر مهال غوښتي چې زلمی خلیلزاد له دندې څخه لرې کړي. دوی د زلمی خلیلزاد او د طالبانو د مرستیال ملا برادر هغه عکس هم بار بار خپور کړی چې دواړه نږدې ناست او خپلو کې خاندي. د ټولنیزو رسنیو کارکوونکو له افغان حکومت څخه غوښتي چې د زلمی خلیلزاد سره هر ډول اړیکې پرې او ورته د لیدنو او خبرو وخت ورنه کړي.